د لوګر ولایت د پوهنې ریاست د اسلامي زده کړو معینیت په لارښوونه د لومړي ځل لپاره له ګڼ شمېر حافظانو څخه د نجم القرآن په نوم سیالیو کې د ګډون په موخه د حسن قرات ازموینه واخیسته او په دې تړاو جوړو شویو مراسمو کې د لوګر ځایي مسؤلینو، ځینې عالمانو او ګڼ شمېر حافظانو برخه اخیستې وه. د لوګر د پوهنې ریاست د اسلامي زده کړو مرستیال وایي د نجم القرآن په نوم د حسن قرات سیالۍ د پوهنې وزارت د اسلامي زده کړو معینیت له لوري د شپږ ولایتونو په کچه په لاره اچول شوي دي او له لوګره 14 تنو حافظانو ورته نوملیکنه کړې چې 2 تنه بریالي یادو سیالیو ته وروپېژندل شول. نن په لوګر کې دا سیالي ترسره شوه او په دې کې 2 کسه ممتاز حافظان هغوی به مرکز کې د نورو ولایتونو له ممتازو حافظانو سره سیالي کوي او الحمدلله دا سیالۍ په شفاف ډول په ډېره ښه فضا کې ترسره شوه. موخه او هدف له دې سیالیو نه دا و چې په دارالحفاظونو کې د موږ قدرمن حافظان حفاظ کرام توجه وکړي، خپلې نیمګړتیاوې چې کومې دوی لري ډېرې په سیالیو کې دوی ته معلومیږي. د ولایت مقام د دفتر رئیس هم د دغو سیالیو ارزښت بیان کړ او دا ډول سیالۍ د ځوان نسل د سالمې روزنې هڅونې لپاره مهمې وبللې. اځانو دغه پروګرامونه دي چې دې سره د استادانو او د شاګردانو روحیه اوچتېږي، شوق پیدا کېږي، ذوق پیدا کېږي. دا هغه پروګرامونه دي چې دې کې په همدغه برخه کې د تعلیم په همدغه دیني برخه کې بیا د حفظ او د حسن قرات او د تجوید په برخه کې مګر مخکې ځو. په دې ازموینه کې محمد ادریس د حفظ کل په برخه کې او انصار الله د حسن قرات په برخه کې لومړی مقام خپل کړ چې د هیواد په کچه د شپږو ولایتونو د حافظانو ترمنځ د نجم القرآن په ترسره کېدونکو سیالیو کې به ګډون وکړي.